د یو ایڈورټایزمنټ پیسې د یو ملګري د خپل خبره 600 روپۍ د یو ایڈورټایزمنټ هغه غشتي. بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمن نن ویډیو ډیره اهم او ضروري ویډیو ده. هغه داسې چې نن سبا ډیر زیات اپسونه راوتی دي او د هغه ایڈورټایزمنټ نن سبا هر سړی کوي له 600 روپو دنیا او آخرت ځان له تباہ کوي. په هغه کې خسته چهرې هم موجود دي، خسته په سنتو باندې برابر، خسته د سنتو مطابق پټګي وهلې وي او ځان ته د علماء او د مولیانو نسبت هم کوي، ځان سره مولام لیکلي وي او کدا پنجابي دی او که پښتانه دی په دې کې ډیر زیات ملوث شوي دي. خلک رابلی مختلف اپسونو طرف ته چې پیسې وګټي، په کور کې نه دیاړې لمزي کاروبار لمزي په کور کې نه او په کور کې پیسې وګټي، په لږ وخت کې په لږونو روپیا وګټي. نو پیسې ګټل آسان کار دی او بیا په لږ وخت کې نو عزتمندو هغه اپسونه چې ما وکتل هغه تاسو باندې سکرین شاټ کې هم ګورئ، په دغه B9 په نوم باندې دغه شانتي نور اپسونه دي او دغه خلک ایڈورټایزمنټ کې تاسو د چهرې ویني څومره خسته چهرې دي، جواره طرف ته خلک راغلي دي، بیډز پکې لګول دي، یعنی ته پکې پیسې واچي بیا په هغه باندې بیډز ولګي، یعنی یو گیم باورواله پکې او بیا به هغه باندې ته بیډز ولګي، د 100 روپو لګي، د 100 لګي، د 50 لګي، بس بیا د تو خبره دا کوو دي ګټلې خو ډېر زیات پیسې ورشي او کوو دي بل نه پیسې درنه لاړل. خو په دې کې پیسې ګټل نشته ښه، دا کې ډېر خلکو سم کړل تاوانونه وکړل او دې کې دنیا او آخرت دواړه تباہ کیږي. د جواری نه ځان وساتئ ځکه جواری کول لویه ګناه ده او دا غيو مولانا شیخ وبکی حدیثونو حواله ورکړي توبه نعوذ بالله وسه حدیث کوئی صحیح ویل دي وسه چې د ځان لپاره خوخه هغه بل مسلمان نور د لپاره خوخه. نو دا خو د دې دا مطلب نه چې ته ځان له ګناه خوخه نو ته بل ګناه چې بل مسلمان ګناه طرف ته راغلی. نو دا ویډیو مې دې لپاره وکړه چې په دغه مختلف اپسونو نه ځان وساتي، دا بیټس لګول، دغه اپسونو کې پیسې ګټل، دا اکثر چې دی جواری ده، زیاتره جواری ده او دې کې کټه نشته بلکې تاوان دی او د داسې خلکو نه ځان وساتئ. ګورئ ښه دا انفالو کوي دوی چې دی مفالو کوي، د سو د یو ایډورټایزمنټ پیسې د یو ملګري د خپلې خبره 600 روپۍ د یو ایډورټایزمنټ هغه غشتې وي او هغه ویډیو په لکونو خلکو کتلی وه. نو په لکونو خلکو چې کتلی وه په هغه کې به خامخا په نیمې خلکو خو هغه انسټال کړي وي که نه غیب او چې څنګه انسټال کړي نو رجسټریشن 300 روپۍ پکې باچې یا به چې دی 1500 روپۍ اچي، بیا به هغه نه پس ته پکې بس بیټ لګوه، بس پیسې دي که ودې ګټلې ودې ګټلې که لاړې بس لاړې. نو دې نه ځان وساتئ، خپل هم ته ځان وساتئ او د داسې خلکو چې ویډیو مخې له راځي نو هغه مخې سره ریپورټ کوئ او اګنور کوئ.